دوستانو په دا ویډیو کې به تاسو ته د واتس اپ 15 خوندور سټینګونه دروخایم چې دا 15 سټینګونه تاسو په واتس اپ کې موجود دي خو تاسو به تر دا وسه پورې فائدہ نه وي ځنه اخسته نو ډېر خوندور سټینګونه دی ویډیو تر اخره پورې وګورئ او کوم ویډیو خوښ شوه نو ویډیو خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو لمه چې کومې پوښتنې لرئ نو تاسو لمه چې په کومنټ کې کولای شئ تاسو په کومنټ کې هیش اسک رحیم ولیکئ او خپل پوښتنه وکړئ نو ان شاء الله را روانه ویډیو د سوالو د جوابو د پاغه ویډیو کې به تاسو ته د ټولو سوالو جوابونه درکم نو نور وخت نه اخلم زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم نو دوستان راځو اول سټینګ درخیمه د لپاره سمپل تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ خلاص کړئ کله سم تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ خلاص کړئ په دا کونج کې درې ډاټ اپشن ده په دغه درې ډاټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ کله سم تاسو په دغه درې ډاټ اپشن باندې کلیک وکړئ لاندې موږ سره اپشن د سٹارټ میسجز په نامه په دغه سٹارټ میسجز اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ کله سم تاسو په دغه سٹارټ میسجز اپشن باندې کلیک وکړئ وزه تاسو په واتس اپ کې دغه سٹارټ میسجز اپشن کار درخیمه په واتس اپ کې دغه سٹارټ میسجز اپشن سم کومه پیدا اخلئ سو دوستان په واتس اپ کې دغه سٹارټ میسجز اپشن په ذریعہ سره تاسو ضروري میسجان جلا کولای شئ اوس مثال ما دلته مستر ارکی سره ډیر میسجان کړی دي اوس د ماته یو میسج را لګل دی یا ما د میسج لګل دی هغه ډیر ضروری دی زه غواړم هغه جلا کړم خالی په هغه میسج باندې تاسو دا رقم کلیک ونیسئ پورته سٹار اپشن دغه سٹار اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ ګور هغه میسج ته سٹار اپشن ورکړئ دغه میسج جلا اوس مثال دلته ما نورم ډیر میسجان کړی دی اوس دغه میسج هم ډیر ضروری دغه میسج به تاسو سلیکټ کړئ پورته سٹار اپشن د سٹار اپشن په کلیک وکړئ ګور هغه اپشن ته سٹار ورکړئ دلته مثال ما لنوید سره ضروری میسجان کړی دی دغه میسج د ما تر لګل دغه ډیر ضروری دی ګور سلیکټ به کړئ پورته سٹار اپشن دغه سٹار اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ ګور هغه میسج ته سٹار اپشن ورکړئ دغه رقم مثال د نظر سره ضروري میسجان کړی دی دغه وایس میسج در لګل دغه ډیر ضروري دی دغه غواړم چې لایک کوم سلیکټ به کې پورته سٹار اپشن ده دغه سٹار اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ دغه میسج بم جلاسي نو دغه میسجان وس تاسو ته جلا راړوي خلک دغه درې ډاټا باندې تاسو کلیک وکړئ لاندې ګور لمک سره سٹارټ میسجز اپشن په دې اپشن سره کلم تاسو کلیک وکړئ نو ګوره کوم میسجان سلته تاسو سٹار کړی وي سٹار مور کړی وي هغه میسجان تاسو ته دلته جلا راړوي ګوره هغه میسجان یعنی د سٹار میسجان په ذریعہ سره دوستانو تاسو هغه ضروری میسجان تاسو له هر چا سره کړی وي هغه تاسو جلا کولای شئ نو سره دوستانو دویم سټینګ درخیمه دغه دویم سټینګ په ذریعہ سره تاسو وکولای شئ په واتس اپ کې د یو چا چیټ ایکسپورټ کړئ یعنی اوس مثال دوستانو دلته تاسو په واتس اپ کې یو چا سره ډیر زیات ضروري میسجان کړی دي اوس مثال مال مستر ارکی سره ډیر زیات ضروري میسجان کړی دي ما میسجان لګل دي د میسجان لګل دي نو زوس بیرېګم چې دیني دغه میسجان دی ډیلیټ کړئ نو د لپاره سمپل دوستانو دغه چیټ تاسو ایکسپورټ کړئ یعنی دغه چیټ وس تاسو په کمپیوټر کې در سره سیو کولای شئ په بل موبایل کې در سره سیو کولای شئ د موبایل په میموري کارت کې در سره سیو کولای شئ بیا که چیرې دغه میسجان ډیلیټ هم کې په بل تاسو سره په کمپیوټر کې پراته وي په بل موبایل کې هم پراته وي کومار دې سیو کړی وو الته به در سره پراته وي نو هر وخت هغه میسجان بیرته تاسو کتلای شئ نو دغه یو چیټ به تاسو څنګه سیو کوئ خالی به ګور تاسو هغه چیټ خلاص کوم تاسو بل ځای سیو کوئ کله تاسو هغه چیټ خلاص کړئ دا کونج کې درې ډاټ اپشن په دغه درې ډاټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ کله سم تاسو په دغه درې ډاټ اپشن باندې کلیک وکړئ په دې کلمې سره اخیری اپشن د مور په دغه مور اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ کله سم تاسو په دغه مور اپشن باندې کلیک وکړئ بیا په دې کلمې سره دریم اپشن د ایکسپورټ چیټ په نامه دغه ایکسپورټ چیټ باندې تاسو کلیک وکړئ کله سم تاسو په ایکسپورټ چیټ اپشن باندې کلیک وکړئ ګور په دې کې دوه اپشن دي اول د ویداوت میډیا دویم د انکلود میډیا په ویداوت میډیا کې هغه تصویران ویډیوګان نه ور سره سويږي او په انکلود میډیا کې هغه تصویران ویډیوګان ور سره سويږي نو دلته به تاسو انکلود میډیا سلیکټ کړئ ځکه زیله تصویرانو له ټول ډیټا سره محفوظ کوم بل ځای نو کله تاسو انکلود میډیا وي ګور دغه وس تاسو بل موبایل ته په بلوتوث باندې مور لګلای شئ دلته په جیمیل مور لګلای شئ په زاپیا مور سره شیر کولای شئ بل چاته په واتس اپ کې مور لګلای شئ دغه رقم په ډرایو کې هم در سره سیو کولای شئ په شیر اټ باندې مور لګلای شئ نو دغه رقم دوستانو دغه فایل بل موبایل ته په بلوتوث ولګي هغه ډیټا به په هغه موبایل کې پرته وي هغه موبایل تاسو کمپیوټر ته لګلای شئ نو هر وخت سم هغه میسجان په کار سو هغه میسجان بیا تاسو کتلای شئ بیا که چیرته تاسو له تاسو واتس اپ هم ډیلیټ شي یا دغه ټول میسجان د ډیلیټ هم کې خو هغه ډیټا بل تاسو سره لته پرته وي هغه ډیټا بیا تاسو هر وخت راخصلای شئ او هغه ډیټا هر وخت تاسو کتلای شئ نو سره دوستانو دریم سټینګ درخیمه دي دغه دریم سټینګ په ذریعہ سره تاسو وکولای شئ په خپل واتس اپ کې آنلاین سټیټس پټ کړئ یعنی دوستانو اوس که چیرته تاسو دلته واتس اپ خلاص کړی وي واتس اپ استعمالوي نو تاسو نمبر له هر چا سره وي هغه تاسو ور معلومیږي تاسو په واتس اپ کې آنلاین یاست واتس اپ استعمالوي نو هغه آنلاین سټیټس به تاسو څنګه پټوي بیا که چیرته تاسو واتس اپ استعمالوي نو هیڅ چاته به نور معلومیږي تاسو په واتس اپ کې آنلاین یاست کنه یاست آنلاین نو د لپاره سمپل تاسو په واتس اپ کې په دا کونج کې درې ډاټا دي سمپل په دغه درې ډاټا اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ لاندې اخیری اپشن د سټینګز په دغه سټینګز اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ کله سم تاسو په سټینګز اپشن باندې کلیک وکړئ بیا په دې کې دویم اپشن د پریویسی په نامه دغه پریویسی اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ کله سم تاسو په پریویسی اپشن باندې کلیک وکړئ په دې کې موږ سره اول اپشن د لاست سین اینڈ آنلاین دغه لاست سین اینڈ آنلاین باندې تاسو کلیک وکړئ
کله سم تاسو په لاست سین اینڈ آنلاین باندې کلیک وکړئ. لاست سین هغه ته وایي دوستانو اوس مثال تاسو واتس اپ استعمال کوئ، واتس اپ مو بند کړئ. نو اوس مثال تاسو ملګری ته به هغه دغه ټیم راړي سیده واتس اپ په 1:30 منټ بالا باندې اخر ټیم استعمال کړی بیا نو استعمال کړی. نو لاست سین هم تاسو پټولای شئ په نو باندې باندې تاسو کلیک وکړئ، بیا به هیڅ کوم تاسو لاست سین نس کتلای او ګور وای هو کین سی وین آی ام آنلاین. وای څوک د مثال دا کتلای چې زه آنلاین یم کنه آنلاین دغه په ایوری ون ولاړ وي، هر څوک به تاسو کتلای شي تاسو په واتس اپ کې آنلاین یاست. نو تاسو به دغه په اخیری اپشن سیم ایز لاست سین باندې ودروي، نو به هیڅ کوم تاسو نس لیدلای تاسو په واتس اپ کې آنلاین یاست کنه یاست آنلاین. نو سره دوستان څلورم سټینګ ته څلورم سټینګ درخایمه دغه څلورم سټینګ په ذریعہ سره تاسو وکولای شئ په واتس اپ کې چیټ په یو ور باندې کلیر کړئ. یعنی اوس مثال دوستانو مال دغه کس سره پرسنل میسجان کړی دی، نو زه غواړم دغه میسجان ختم کړم. نو اوس که چیرې دا یو میسج سلیکټ کوم یو میسج ډیلیټ کوم، نو دا خو ډیر وخت ځای کوي، زه غواړم دغه میسجان په یو ور باندې کلیر کړم. دا کونج کې درې ډاټ اپشن ده، په دغه اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. په دې کې اخیری اپشن د مور، په دغه مور باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا په دې کې دریم اپشن د کلیر چیټ، په دغه کلیر چیټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. په کلیر چیټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. دغه میسجان به په یو ور باندې له واتس اپ څخه کلیر سي ډیلیټ بسي. نو سره دوستانو پنځم سټینګ ته پنځم سټینګ درخایمه دي. دغه پنځم سټینګ په ذریعہ سره تاسو وکولای شئ خپل واتس اپ لوګ اوټ کړئ. یعنی دوستانو زیاتره کسانو په نمبر باندې د واتس اپ اکاونټ جوړ کړی وي، نو دوی وس له دغه نمبر چې د واتس اپ اکاونټ ختموي په بل نمبر یې جوړوي. نو ګور په واتس اپ کې خو د لوګ اوټ اپشن نشته، واتس اپ د لوګ اوټ اپشن په واتس اپ کې نه دور کړی. نو تاسو به دغه واتس اپ څنګه لوګ اوټ کوئ؟ زیاتره کسان څه چم کوي هغه ولاړ سي واتس اپ دلته ان انسټال کوي، واتس اپ ډیلیټ کی بل پلی سٹور څخه انسټال کی. نه دوستانو واتس اپ اکاونټ تاسو په ډیره اسانۍ سره لوګ اوټ کولای شئ. خالي به تاسو په واتس اپ باندې رقم غوتونی سي. اول اپشن د اپ انفو، په اپ انفو باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اپ انفو اپشن باندې کلیک وکړئ لاندې موږ سره اپشن د سټوریج یوزیج په نامه دغه سټوریج یوزیج اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. لاندې باندې موږ سره اپشن د کلیر ډیټا، دغه کلیر ډیټا اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. تاسو په دغه واتس اپ کې څه ډیټا هغه به ټول کلیر سي، ډیټا به ختم سي. بیا کله هم تاسو واتس اپ خلاص کی ډایرکټ بل تاسو څه نوې نمبر غواړئ، نو تاسو نوې نمبر ورکړئ، په هغه نمبر به تاسو واتس اپ اکاونټ جوړ سي. نو دوستانو د دې طریقې په ذریعہ سره تاسو په ډیره اسانۍ سره د واتس اپ اکاونټ لوګ اوټ کولای شئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوی ویډیو در سره لایک کړئ، ل خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دغه طریقو څخه فائدہ واخلي. او که چیرې تاسو ما چې کوم پوښتنه لري لمه چې په کومنټ کې وکړئ، په کومنټ کې هیش اسک رحیم لیکئ، خپل پوښتنه وکړئ. ان شاء الله را روانه ویډیو د سوالو د جوابو ده، په هغه ویډیو کې به ان شاء الله تاسو ته د ټولو سوالو جوابونه درکړم. نو ملایو په نور خسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې میاد ساتئ. د خدای په امان.